السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته خیر راغلی. دوستانو نننۍ ویډیو کې د شرجي ویزو په اړه معلومات درکوم. که څه هم ما تېره ویډیو کې د باره کې څه معلومات درکړي مې، خو په نننۍ ویډیو کې کوم څوک چې د شرجي ویزې لګول غواړي دوی لپاره یو ښه خبر دی. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. که چیرې احمد افشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور درسره لایک او فالو کړئ. بله ده چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. دوستانو په تېره ویډیو کې ما ویلي وو چې کم کس غواړي په شارجه کې ویزه ولګي، مقصد دی په داخل د اماراتو کې دی د کم بل امارات ویزه کینسل کړې ده. د مثال په ډول د ابوظبي ویزه ده هغه یې کینسل کړې ده، نو دی اوس غواړي چې په شارجه کې بلې ویزه ولګي. نو په هغه کې ما ویلي وو چې نه کېږي، خو فی الحال چې ما کوم معلومات ترلاسه کړل په شارجه کې د ښو کسانو ویزې کېږي کوم چا چې په داخل د اماراتو کې ویزې کینسل کړي دي. مقصد د کم چا آلین ویزه ده هغه یې کینسل کړې ده او غواړي چې په شارجه کې ولګي، نو دی کولی شي چې شارجه کې بلې ویزه ولګي. دلته یو پوښتنه پیدا کېږي چې ګواکې افغانستان پاسپورټونو باندې شارجې ویزې نه کېږي، نو دا خبره غلطه ده. دا کومه ویزه چې تاسو ته ښکاري دغه تاسو وګورئ چې دا د افغانستان کې هم د خوست ده، نو دې کس ته 13 ورځ دا ویزه شوې ده. نو که ملګري چې ماته د شارجې باره کې ډېر میسیجونه کړي دي تر بیګا پورې ما دوی ته ویلي وي چې ویزې نه کېږي، خو اوسني معلوماتو په اساس دوی کولی شي چې په شارجه کې ویزه ولګوي. خو کوم څوک چې په ویزټ باندې دي دوی نشي کولی چې شارجې ویزه ولګوي. مقصد دی په اماراتو کې په ویزټ ویزه باندې راغلی دی، نو دی نشي کولی چې د شارجې په ښه ویزه ولګوي. خو کوم چا په شارجه کې ویزه کینسل کړې ده یا متحده عربي اماراتو کوم بل امارت کې ویزه کینسل کړې ده، نو دی کولی شي شارجه کې بلې ویزه ولګوي. نو کوم ملګري چې غواړي شارجه کې ویزه ولګوي نو دوی د تحصیل ته ورشي یا یو داسې ټایپینګ سنټر ته دی ورشي چې هغه په خپلو کارونو کې ډېر مهارت ولري. مقصد دی په ټایپینګ کارونو کې ډېره تجربه ولري، نو هغه به وکولی شي چې دوی ته ویزه ولګوي. که چیرې کم څوک نوی وي او هغه په دې کارونو کې بلد نه وي نو شاید دوی ته ووایي چې ستاسو ویزه نه کېږي. نو ما د هغو کسانو څخه هیله ده د کم څوک چې د شارجې ویزه لګوي چې یو داسې چاته ورشي چې هغه په ټایپینګ سنټر کې ډېره تجربه لري. نور دا خبره تاسو ته یو ځل بیا تکراروم، وبخئ دا خبره زه بار ځکه تکراروم تر څو هغه هیوادوال چې اوسه پورې پوه شوي نه دي هغه سم پوه شي. دوستانو کم څوک چې په اماراتو کې خپله ویزه کینسل کړي او دی غواړي چې شارجه کې ویزه ولګوي نو دی کولی شي چې په شارجه کې بله ویزه ولګوي. که د په داخل د شارجه کې کینسل کړي یا کوم بل امارات کې کینسل کړي نو دته په شارجه کې بله ویزه کېږي. خو کوم څوک چې متحده عربي اماراتو کې په ویزټ باندې دي نو دوی ته د شارجې ویزې نه کېږي. مقصد په سلو کې یو دوه ته د دې نه هیڅ چاته هم نه کېږي. الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې تاسو احمد افشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور درسره لایک او فالو کړئ. بله ده چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.